افغانستان د پاکستان په څیر پر 12 ایالتونو ویشل کیږي. سرور دانش ویلي دي موږ د افغانستان د ایالتونو په ویش کې ټول جغرافیایي، قومي، مذهبي، کلتوري، ټولنیز او اقتصادي معیارونه په پام کې نیولي دي او پر دې بنسټ مو د افغانستان د 12 ایالتونو ویش برابر کړی. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مشئ. سرور دانش ویلي دي موږ د افغانستان د ایالتونو په ویش کې ټول جغرافیایي، قومي، مذهبي، کلتوري، ټولنیز او اقتصادي معیارونه په پام کې نیولي دي او پر دې اساس مو د افغانستان د 12 ایالتونو ویش پر دغه ډول برابر کړی دی. لومړی د کابل ایالت د کابل ښار په مرکزیت پکې کابل ولایت د لوګر سویل لویدیځې سیمې د میدان وردګ شمال او ختیځې برخې شامل دي. دویم د بامیان ایالت د بامیان ښار په مرکزیت پکې بامیان او دایکنډي ولایتونه د ارزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ د غور ولایت لال او سرجنګل او پسابند ولسوالۍ د میدان وردګ د بیسودو حصہ اول او مرکزی ولسوالۍ او د جلریز ولسوالۍ شامل دي. دریم د بلخ ایالت د مزار شریف ښار په مرکزیت پکې بلخ، جوزجان، فاریاب، سریپول او سمنګان ولایتونه شامل دي. څلورم د پروان ایالت د چاریکارو ښار په مرکزیت پکې پروان، پنجشیر او کاپیسا ولایتونه شامل دي. پنځم د پکتیا ایالت د ګردیز ښار په مرکزیت پکې پکتیا، خوست، پکتیکا د لوګر سویل ختیځې سیمې او د غزنی ولایت سویل شامل دی. شپږم د تخار ایالت د تعلقانو ښار په مرکزیت پکې تخار، بغلان، کندوز او بدخشان ولایتونه شامل دي. اووم د غزنی ایالت د غزنی ښار په مرکزیت پکې د غزنی ولایت اجرستان، جغتو، جاغوري، قره‌باغ، مالستان او ناور ولسوالۍ او د روزګان ولایت خاص روزګان ولسوالۍ شامل دي. اتم د کندهار ایالت د کندهار ښار په مرکزیت پکې کندهار ولایت له نیش ولسوالۍ پرته د هلمند ولایت، زابل او د روزګان سویل شامل دی. نهم د ننګرهار ایالت د جلال آباد ښار په مرکزیت پکې ننګرهار ولایت، لغمان ولایت، کونړ ولایت او د کابل ولایت ختیځې سیمې شامل دي. لسم د نورستان ایالت د پارون ښار په مرکزیت پکې نورستان ولایت شامل دی. یولسم د نیمروز ایالت د زرنج ښار په مرکزیت پکې نیمروز ولایت شامل دی. دولسم د هرات ایالت د هرات ښار په مرکزیت پکې هرات، بادغیس، فراه او د غور ولایت له لال او سرجنګل او پسابند ولسوالۍ پرته شامل دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.